ګرانو هیوادوالو، تاسو زموږ د ویش په لړ کې ګورئ، موږ په اوومې کورنۍ کې یو. دا کورنۍ هم هغه دي یتیمان دي، دوی پلار د ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د کور 8 نفره دلته ژوند کوي. دوی ګڼ شمېر ستونزې لري، کلیوالي ژوند دی. همدې ستونزو ته په کتو، د دوی هغه اړتیا ته په کتو، موږ ورته 15 دانې وزې د قمر بنسټ لخوا دوی ته ډالۍ کړلې. خدای دوی کې دې څخه دوی ډېره ښه استفاده وکړای شي، د دې له شیدو څخه استفاده وکړي. دا په کال کې 2 وارې بچان زیږوي، د هغې هغه کولی شي دوی خرڅ کړي، غټې کړي، لویې کړي، او له دې څخه دوی حتی رمه هم جوړولی شي. نو 15 دانې چې په کال کې 2 شي، دې ټول نه 15 دانې جوړېږي. دلته صلاح الدین سره خبرې کوو. صلاح الدین د دې کور ماشاءالله تکړه ځوان دی. صلاح الدین ستړی مه شي، ښه جوړې خیر څنګه خیر چې درس ته ځې، مکتب مدرسه څوم صنف کې؟ شپږم. آفرین ماشاءالله. دغه وزې چې تاسو ته قمر بنسټ ډالۍ کړلې، دا به له خیره پیې په پټیانو کې ماشاءالله ښې وساته. صحیح ده؟ شیدو څخه هم استفاده وکړئ، بیا چې کله بچیان یې وزې به خرڅ کوئ او د ژوند ضرورتونه مې پوره کوي. صحیح ده؟ ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، تاسو کولی شئ همداسې په همدغه سفر او کاروان کې زموږ ملګري شئ. دغه کاروان پرته له تاسو نیمګړی دی. راځئ متحد او متفق سو، یو بل ته لاس ورکړو او په ګډه د افغانستان څخه د فقر لمن ټوله کړو. الله سبحانه وتعالی دې ټولو هغو دوستانو ته اجرونه نصیب کړي چې دوی په دې سفر او کاروان کې زموږ ملګري دي او خپل مرستې تر موږ رارسوي. موږ به دا مقدس رسالت په پوره امانتدارۍ سره د یوې ارتباطي پل په حیث باندې ادا کوو. السلام علیکم ورحمة الله.